دغه څلور وژونکي ناروغۍ وپېژنئ چې د جنسي اړیکې له امله رامنځته کېږي. السلام علیکم ګران دوستانو، ستړي مه شئ، هیله لرم چې جوړ روغ به یئ. که غواړئ پوه شئ دا ویډیو تر اخره سره وګورئ. د ښځې او میړه ترمنځ د جنسي اړیکو ترسره کول د اسلام مبارک دین کې او همدا ډول د اوسني دور په طب او روغتیا کې د پاملرنې وړ اهمیت لري. هر کله چې د ښځې او میړه ترمنځ په بې پروا ډول جنسي اړیکې ترسره شي، نو امکان شته چې په کم وخت د دواړو ښځې او خاوند د مرګ سبب شي. په دې نوي عصر کې د ټکنالوژي او په وجې سره مختلف ناروغۍ او ویروسونه منځته راغلي او همدا ډول نړۍ د انسانانو ترمنځ د پرمخ ودې اړیکو له امله دغه ناروغۍ او ویروسونه نړۍ له یوې برخې څخه بلې ته لیږدول کېږي. ساري ناروغۍ په بېلابېلو لارو له ناروغ کس څخه جوړ کس ته انتقالېږي چې د انتقال یو لامل غیر روغتیایي او پرته له احتیاط څخه جنسي اړیکې نیول هم دي. هغه څلور عامې ناروغۍ درته په دې ویډیو کې په ګوته کوو. له ناروغ کس څخه روغ کس د جنسي اړیکو د ترسره کولو له وجې منځته راځي. لومړی کلامیدیا. په دې ناروغۍ ځوان کسان نارینه او ښځه اخته کېدای شي. کلامیدیا تناسلي سیستم تر برید لاندې نیسي. دویم سوزاک. سوزاک تناسلي سیستم مشهوره ناروغي ده. دغه ناروغي په ښځه او خاوند دواړو کې منځته راځي. د سوزاک لومړنۍ نښې د ادرار کولو په وخت کې خارښت او سوځېدل دي. دریم تریکومونا. تریکومونا لومړنۍ نښې نه لري، خو د وخت په تېرېدو سره له تناسلي آلو څخه سپین رنګه او زیړ رنګه میکروبي ماده بهیږي. څلورم هپاتیت. د هپاتیت ناروغي دوه ډولونه لري چې د هپاتیت بی او هپاتیت سی په نومونو یادېږي. هپاتیت د تناسلي سیستم ناروغي ده او د جنسي اړیکو د ټینګولو له امله منځته راځي، خو سیستم اغېز یې بیا په ځیګر باندې دی.